السلام علیکم. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوګه ولی بد شو اوګه ولی خو خنوا راځي دا بیانو. دا اوګه او پیاز بدی شو د دې د بدبوې د لاسه د اومه اوګه او پیاز د دې نه به ډډه کوله دی نه وخوښ د دې د لاسه نه چې دا حرام ما تاسو ته تېر شوي بیان په اوله کې یو خبره کړې وه چاته یاد ده لازم نه دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو شی بدي شي دا به حرام لکه کراهت کله په دې معنی سره چې یعنې حرام و ځکه بدي شو کله دا چې حلال و د امت دپاره خو د هغه نه وخوښ د هغه دا مزاج چې دا شی نه وخوښ نو دغه شان دا اومه پیاز او اوږه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وخوښ او ځکه حدیث کې راځي د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه روایت دی چې کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا اتي بطعام اکل منه ابو ایوب انصاري وایي چې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوراک راغی نو هغه به یې وخوړو د هغې نه چې څومره به یې خوړی شو هغه به یې وخوړو وبعث بفضله الیه باقي مانده خوراک به یې ما له راولې ابو ایوب پېژنې څوک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده میلمه و کله چې مدینې ته ورغی نو د ده سره اوسېدو نو چا چې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوراک راولېږو هغه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخوړو بیا چې به پاتې شو نو هغه به ابو ایوب انصاري رضی الله عنه راولېږو هو انه بعث الی یوما بفضله یو ورځې دا خوراک راولېږو خو لم یأکل منها د هغې نه څه خوړلي نه لأن فيها ثوما بايكي سو اوغا فسألته لأن فيها ثوما زكي بايكي اوغا فسألته أحرام ما دي تبقوسك يا رسول الله ده اوغا حرام ولا كسن قال لا إننا حرام ندى ولكني أكرهه زما بديش من أجل ريحه لديد ريبين دراس دخلين بيبينزي نزما بديشي نو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه څه وایي ما تاسو ته په اوله کې دا خبره کړې وه کله چې موږ دا سلسله شروع کوله ولې موږ دا ذکر کوو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خوښ و دا ناخوښ چې موږ هم په هغې عمل وکړو په دې الله موږ له اجر راکوي نو بیا به دغه وي دا ابو ایوب انصاري رضی الله عنه او دا روایت په صحیح مسلم کې دی فاني اکره ما کرهت وی یا رسول الله به چې ستاسو بدي شي زموږ هم بدي شي ګوره مؤمن په دې طریقې سره د پیغمبر تابعداري کوي خپل خواهشات د خپلو خپو لاندې کوي د پیغمبر د تابعداري اوس دا کیدای شي چې د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه اوږه څه وه خوښه وه خو چې کله یې واورېدو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدي شي نو بیا پکې بله خبره پاتې نه شو فاني اکره ما کرهت یا رسول الله چې ستاسو بدي شي زموږ هم بدي شي ابو سعید الخدري رضی الله عنه روایت دی دام امام مسلم راوړی دی وی کله چې موږ خیبر فتح کړو نو موږ یعنې وږي شوي خوراک هم وکړو او ښه خوراک هم وکړو او په هغې کې هم د اوږه ډېره وخوړه والناسو جیا خلک وږي فاکلنا منها اکلا شدیدا نو ډېر خوراک هم وکړو بیا جومات ته لاړو فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې اوږې هغه بین هغه محسوس کړ بمن اکل من هذه الشجره دا د دې بوټي نه چا خوړلی دا اوږه یادول فلا يقربن في المسجد نو زمونږ ته دې بیا په جوماتونو کې نه رانږدې خلکو دا اواز وکړو حرمت خپلو کې خبرې شروع کړې که نه وایي نن اوږه هم حرامه شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وایي چې جومات ته دې بیا نه راځي نو اوږه حرامه شوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دا خبره ورسېده نو هغه ده وایي ایها الناس یا خلکو انه لیس بي تحریم ما احل الله لي الله اکبر ګوره ای خلکو زما په لاس کې دا طاقت نشته چې الله زما دپاره څه شی حلال کړی او زه حرام کړم ما حرام کړی خو نه دی او نه یې زه ځان نه حرامولی شم ولكنها شجرة أكره ريحها دا داسې بوټی دی چې زما د دې بین بدي شي نو دې کې ښه واضح تصریح د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې اوږه څه ده
حلاله ده او په دې د امت اجماع ده، په دې څوک ګناهګارېږي نه ګورې چې اوږه وخوري یا پیاز وخوري. خو د دې سړي دپاره بیا جومات ته راتګ مکروه ده. او صرف جومات ته راتګ نه، جومات نه علاوه چې یو ځای کې خلک را جمع شوي او ته پیازه اوږه خوړلي نو بیا هغه ځای ته مه ځه. یا د مشرانو سره کښېني، د قدرمنو خلکو سره کښېني، هلته بیا مه ځه چې کله د خولې نه دې بین سي. علما دا وایي چې ویلحق بالثوم، صرف دا خبره په پیاز او په اوږه پورې نه ده ختې او محدود نه ده دغې پورې، بلکې د دې سره هر هغه سټل دي کل ما له رائحة کریهه، هر هغه شی چې بینې بدي بدبوی ته ځي هغه شی به نه استعمالوي، خصوصا که حلالي. حرام خو حرام دی، خو په یو حال کې هم نشي استعمالوي. موږ خبره د حلال وکړو، خصوصا په هغه ټیم کې مه استعمالوي. تا ته پته وي چې زه چېرته روان یم، جومات ته، یو مجلس ته، د مشرانو سره کښېنم، علم مجلس لازم، بیا به داسې څه نه استعمالوي. او یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هم ویلي دي چې کله دا خلک منع کړي چې بیا دې زموږ جوماتونو ته نه راځي، وی ملائک هم د هغه څه نه تنګېږي د څه نه چې د آدم بچي تنګېږي. نو ستا په خوا کې چې یو سړی ولاړ وي د خولې نه دا شخړې روانې د اوږې او د پیاز او څه چې د دې په شان دي، نو ته په سکون الا دا چې که تم علی شاکلته د هغه په لارې وي بیا خو صحیح به ورې بد نه لګي. خو چې کم سړی تا سره ودرېږي او د خولې نه د اوږې او د پیازو بینځي یا مولۍ یې خوړلي او د هغې بینځي، په سړی ډېر بد لګي. په مانځه سړی پوه نه شي، په عبادت سړی پوه نه شي، او بیا چې اډرقي کوي او دغه بې ادبي پکې او خوله وازې راوازې په مانځه کې اډرقۍ نه شي کنټرولولی، اګرمۍ نه شي کنټرولولی، سم به یې تنګ کړي چې الله اوس زه څه وکړم. نو ملایک هم تنګېږي، ملایک هم تنګېږي، دا نه چې صرف د آدم بچي تنګېږي بلکې ملایک هم د دې نه تنګېږي. بله خبره دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وخت په وخت د جبریل علیه السلام سره ملاقاتونه کول، هېڅ پته به نه لګېده چې کله به هغه راځي. نو ځکه به همیشه د دې خیال ساتو چې زما د خولې نه چې د بین لاړ نه شي. دا د مؤمن شان دی. اوس یو سړی چې د پیغمبر سره خو د جبریل ملاقاتونه نو موږ ولې زموږ په شا کې ملایک نه بیا زموږ د انسانانو سره ملاقاتونه نه دي، د علم په مجلس کې ناستې نه دي، بیا د جوماتونو ته تګ نه دی. نو د حفاظت به کې هر داسې ټایم کې که اوس داسې شیخ وي تا ته پته چې بیا دې نه بعد زه کور کې ما چېرته ځمه نه، یا په هغې پسې به څه شی خورم چې هغه د دې له بینو راکوي، هغه بیا بله مسله ده. نو بیا هم څه خیال دی چې دا څوک چې دا حرام استعمالوي او د خولې نه د نسوارو او د سیګرټو او د نورو د ګن بله چې د دې د بینتي شي، د دې سړي مباره کې هم څه خیال دی. حلال شی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چا خوړلی نو زموږ جومات ته دې نه راځي. لکه اوږه حلاله ده، حرامه خو نه ده. پیاز حلال دي، حرام خو نه دي. یو سړي سیګرټ څکلی او بیا جومات ته راشي، څومره سیګرټي په خوا کې به تاسو چې ته ولاړ یې څومره تنګېږي سړی، څومره. حالانکې دا بین ګورئ داسې نه دی چې زر ختم شي، کیدای شي دې سیګرټي د شپې سیګرټ څکلی او ماسپښین منځه کې تا سره ودرېږي بیا هم د دې خولې نه دا بین راځي، د دې زر ختمېږي هم نه. نو چې انسانان دې تنګېږي ملایک به دې څومره تنګ شي. دې کې دا خبره هم دننه ده، دلیل دی په دې باندې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدبوی شی بدي شي. اوس لازم نه دی چې دا بدبو به ستا د خولې نه ځي، دا مې یاده که دا پکې بله مسله دننه راغله. لازم نه ده بدبو د څه نه تلی شي، د وجود د کپړو نه، د جورابو نه، ترخونو نه. دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وخوښ. او کله چې صحابه کرام ولیدو چې د جمعې منځونه به د لرې لرې نه ټول غریبانانو مزدوریانې به یې کړې وې او کورونه یې لرې وو د جومات نه، کپړې د هغوی داسې خاص نه وي، د وړۍ او د یو شي بل شي کپړې به یې کې به خوله ډېره جوړېده.
بیا به د جمعې منځه ته رالو جومات کې به ګڼه وه نو د خلکو نه به د خولو بینتو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ووایي چې جمعې منځه له څوک راځي نو غسل وکړي د دې دپاره دا خبره کوي چې د جومات کې بین نه جوړېږي ګوره احرام چې کله موږ اچوو عمرې له روان یو نو غسل مستحب دی ولې ځکه چې تا هلته روان یې ګڼه ده خوا او شا کې به دې خلک ډېري نو داسې نه چې ته بین نه روان یو نورو خلکو ته تکلیف ورسي نو ول هم بدل دی شریعت ځای په ځای د طهارت او د صفایي اهتمام ډېر زیات کړی دی دا قیمتي بیان دغه شان قیمتي بیاناتو لپاره زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.